پرون مې د یو کس بیان اورېدو، نن سبا چې چا بیان وکړو او خلک جو ورته بیا مفتي صاحب او ورسه منکرین حدیث هم نن سبا ډېر شوي دي، د حدیثونو نه انکار کوونکي او ده. خو بس عوام چې د علماو په سرپرستۍ کې نه هغوی په دوکه شي. لکه بعض منکرین حدیث نن سبا یو څو پکې داسې نمونې پیدا شوي دي په کولونو والا او بریتو والا او داسې یو څو نورې نمونې ورسره دي. هغه پرون پکې وایي یو بیان کې وی قبر کې عذاب داسې وخاندي. الله نه ګوره ویېرېږئ چې الله څوک ګمراه کړي که نه نو بیا هدایت ته څوک نشي راوستی. لکه وی مولانا صاحب من مړی ښخو ژوندی نه، نو دی په قبر کې بیا څنګه چې دی عذاب دی او نعمتونه دي، که دی ژوندی دی موږ یې واپس ولې کور ته نه راولو. او ما په اوله ورځ ویلو چې کم سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو حدیث ګستاخي شروع کړي که نه دی رو رو الله یې د ټول دین نه خلاصوي. زما دا خبره ولیکئ. او جی من قرآن منو، قرآن من سره قرآن دی. عوام زه د عوامو ته حیران یم دا بس لمن د ړانده کاڼه شي. جی من سره قرآن دی، خو د قرآن کې الله وایي د پیغمبر ومنئ. نو ته د پیغمبر څنګه منې؟ کوم ځای کې منې؟ د پیغمبر څنګه ومنو؟ حدیث ته به ځي که نه. نو که دا حدیث پرېږدو بله لار ماته وښایه چې پیغمبر پرې ومنو. نشته بله لار. د نوې قبر کې دا عذابونه او قبر کې دا کوم ځای کې دي؟ موږ جي مړی ښخوو، موږ ژوندی نه ښخوو. دا چې کله سړي په خپل رب باندې ایمان مضبوط نه وي که نه او په خپل نبي دا ډکوسلي دا خبرې د هغه دي. همده ته دا ووایه چې تاسو ته دا ډېره بعیده ښکاري چې په قبر کې د عذاب څنګه وي. ګرانه ورته ښکاري که نه، ځکه چې هلته په خپل ربي ایمان کمزوری دی، ایمان به صحیح نه دی. ځکه نو دې سره به څه کوئ؟ الله خو وایي چې ملائک راشي نو د ظالمان وهي. تاسو د څوک لیدلی سپیډ اواز مو اورېدلی؟ خو کېږي نه، موږ ته هم پته دی چې کېږي ځکه چې الله راته ووایي. خو تاسو چې دا اورېدلي نه دي اورېدلي، نو بیا ده ته ووایه دې ایت ته هم بیا انکار کوي. ځکه چې تاسو خو معیار دا کېښودو چې موږ یعنې څه ونه لیدو، موږ څه وانه اورېدو، تله دا ده. نو بیا دلته هم د دې نه هم انکار کوي د قرآن. نو اصل کې قانون یاد کوي، د قرآن نه منکر د حدیثونو نه منکر دی، د حدیثونو نه منکر دی د قرآن نه منکر دی. الله دې به موږ رحم وکړي.